تاسو 114 ورځې پر دې میدان کښېنستاست. د پاکستان په تاریخ کې دا یو عظیمه درنه ده چې په پاکستان کې دغه رقم مثال نه لري چې 114 ورځې دا رقم مسلسل دا رقم درنه سوي. د عمران خان درنه وسوه خو هغه نوعیت د دې څه جلا و. ورونو موږ او تاسو 114 ورځې پر دې ځای کښېنستو. زه تاسو ته باور درکوم چې په خدای قسم ستاسو مسله حل ده. پاسپورټ اخیستل سوی دی، صرف په خبره دا پاتې چې کله او په څه طریقه باندې به تاسو ځئ. تاسو په دې خبره باندې یقیني اوسئ. اوس هم یوه کمیټۍ د برګیډیر صاحب د خوا سره راغلې ده، لاندې ناست دي، موږ سره مجلس غواړي. نو میدان تاسو ګټلی دی، تاسو همت مه راوئ. تاسو به خپله کامیابي د خپلو لاس په دې اخر وخت کې نه ورکوئ انشاءالله. کمیټۍ راغلې ده، زموږ د چمن ښار هغه مشران دي، هغه چې ته یې پېژنئ، هغه مشران راغلي دي. موږ به انشاءالله د دې پرلت وروسته د دوی سره مجلس کوو. په آخر کې څو نارې کوم. ناره تکبیر، څه د الله د نامه نارې به په زوره وکړو او څه د رسول الله د ختم نبوت نارې به وکړو او څه د صحابهو د عظمت نارې به وکړو. موږ او تاسو دا میدان د الله په توفیق باندې ګټلی دی انشاءالله. ناره تکبیر. ماښام یې د مشر محمود خان صاحب خبره اورېدل، هغه په خپله ویله ولدون یې په زوره ووایاست چې کرنل صاحب یې واوري. نو دا خبره داسې ده د الله د نامه ناره ښه په زوره بلنده کوي. ناره تکبیر، ناره تکبیر، ناره تکبیر. تخت و تاج ختم نبوت زنده باد، تخت و تاج ختم نبوت. عظمت صحابه، عظمت صحابه. پر بادر باندې پاسپورټ، پر بادر باندې پاسپورټ، پر شناخت کارت او تذکره. ډېره مننه.